اختر دې مبارک شه. ډېر الله مو خوشحاله لره، الله دې ټولو ته قبول کړي. دغسې په اتفاق اتحاد باندې د کډهګانې په دغه عیدګاه کې مونږ څومره خوند درکړ. یاره ډېره مزه یې وکړه، ډېر خوند یې وکړه. الله جل جلاله دې ټولو ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي او ډېر زیات خوشحاله سوم. یقینا ډېره مزه یې وکړه. الله دې ټولو نه ټول عبادتونه قبول کړي. مولوي صاحب محترم مشر کاري صاحب هغه اوس نشته، مخکې موږ سره په دغه عیدګاه کې موجود و او د دغه بنیاد هم مولوي صاحب په خپل شوق باندې ایښی. هغه ورځ مې اوس هم یادېږي چې ډېر زیات خوشحاله و. نن مولوي صاحب نشته، هغه دپاره د قوم دپاره دا څومره غټ خدمت کولی تاسې. الله جل جلاله دې ورنه قبول کړي. یقینا مولوي صاحب نه و او خفه و دغه په هغه باندې، خو الله دې هغه ته هغه دنیا ښایسته کړي په شمول د مشر قاري صاحب او سره د نورو مسلمانانو ورونو. خو یقینا لکه تاسو په شمول باندې مولوي صاحب نوررحمان مولوي صاحب بالکل لکه هغه خالیګاه موږ ته نه ښکاري. الله جل جلاله دې مزید نور توفیق ورکړي چې دا خدمت وکړي او الله دې تاسو هم خوشحاله لري. مننه وروره، خوشحاله او آباد اوسئ. خوشحاله اوسئ. خوشحاله شو چې تاسې موږ ځان سره لرو او الله پاک هم راته ژوندي لره. الله مې حفاظت وکړه، الله مې عزتمند کړه. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تازه مبارک. السلام علیکم. مولوی صاحب اختر مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زو السلام علیکم. سلام صاحب څنګه چل رہے؟ وعلیکم السلام. له هر څه نه مخکې تاسو ته او ټولو هېوادوالو ته هغه په هر ځای کې سلامونه، نیکې هیلې او د اختر مبارکي وایم. الله مو خوشحاله جناب امید صاحب او په دې هیله یم چې آینده روزه چې کومه ده په داسې حال کې موږ او تاسو باندې راسي چې د موږ او تاسو صحتونه، د موږ او تاسو اعمال، د موږ او تاسو په وطن کې په کلي ولس کې خوشحالي وي، نیکمرغي وي او واقعا یو داسې پرمختګ مو کړی وي چې د دې کار په پرتله باندې هغه یو څو ګونه اصطلاح باندې زیات وي. الله مو خوشحاله جناب امید صاحب. نو دغه شانتې په اتفاق اتحاد باندې مونږ کول او بیا یو بل ته مبارکي ورکول څومره خوښي درکوي. دا خو زه خپله ساجد صاحب ته مې ورته ویل لاندې کیم د احمدي زه خو ما ته څلور پنځه وره ټلیفون راکوی برز و که نه، نو خدای څو کسانو ته د لاندې سره هغه مونږ هغه پلاټول ته ورغلي. هغه چې دلته راورسېدو ملا صاحب د نیت هغه کوو خبره کوله، نیت به داسې پس ته وي مانځه لس پنځه مره نور هم شته په صورت باندې دغه رقم ځای کې مونږ هغه کول. دا د مونږ او تاسو باید یو پخوانی رواج دا کلچر ته باید مونږ دا تاسو قایم او دایم وساتو. یو په دې چې دغه ثواب هم پکې ډېر وي. د ثواب نه وره خواته د مونږ او تاسو مینه، محبت، خلوص، یو بل سره ډېر وخت بعد ملاوېدل، هغوی سره نږدې زده خواله کول، دا یو ډېر غټ عظیم کار و چې تاسو کړی ده. مننه جناب. السلام علیکم. اول تاسو مبارک شه. اول هو ټول مخکې تاسو ته اختر مبارک یم. بیا څومره د جامع ته ټول راغلي وو ټولو ته مبارک یم او خاص کر څومره زما واز اوري ټولو مسلمانانو ورونو ته د وړه اختر مبارک یم. الله د ټولو الله د وکړي چې ټولو باندې خوشحالۍ سره تېر شي. بیماریانې رنځوریانې کاري صاحب غواسې دعاګانې وکړي الله د ټولې قبولې منظورې کړي. کوم دلته تکلیفونه دي دا د الله موږ ته اسان کړي، د الله د لرې کړي. نو ډېر خوشحال شوم چې د عیدګاه کوم ماحول مو ولیدو الحمدلله. انشاءالله نور باندې نه بلې ته پوه مطلب کېږي به نو دا ډېره فخر خبره ده. او نور به راشي دا هغه به ټول باندې ښایسته وي که نه خپل کیمپ هغه دې لیدل کتل به وشي، عید مبارکۍ هم وشي. نو بهتره خبره ده چې ټول دلته راشي. مهرباني مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار سره ټولو هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. ډېر خوشحاله شوم چې دغه هلته راغلو، په یو ځای موږ سره مونځ وکړو. واقعا سره چې ډېر زیات خوند دغه عیدګاه موږ ته راکړه چې موږ ټول په یو ځای کې په یو اتفاق سره هغه خلک چې هغه موږ مخکې په بېلو بېلو جوماتونو کې منځونه کول، په وړوکو وړوکو جوماتونو کې یوه عیدګاه خدای راکړه ورته ښایسته عیدګاه او مشترکه سره ټول کلیوال راټولېږي او تقریبا زموږ خوند دی چې دا نیمه ګنټه یوه ګنټه موږ اختر مبارکي باندې لګېږي دې ځای کې. او دا یو بهترین رواج دی. دا زموږ کشران نه په ختمېدو ولې چې ټول بلې لرې جوماتونو ته تلو، هغلته منځونه کول، هماغې نه واپس کور ته تلل. زموږ دا واړه مشران کسان چې کوم دي دغو ټولو ته دا بېرته پاتې شو چې دا سیسټم شته دی زموږ کې، دا کلتور مخکې نه راپاتې دی چې دا اختر مبارکۍ ورسره کوو. اوس زموږ کې بل سیسټم وروسته راپاتې دی چې اوس به دې کې انشاءالله سره بیا په ډله ډله د خپلو مشرانو ته ورځو، یاران دوستانو ته به ورځو، هغې ځای کې به سره اختر مبارکۍ نه کوو د خیره سره. او خاص کر موږ دې ځای کې
ورته یاره په شعر موټر خورو سالار صاحب نه ډېر زیاته خوند کې دا اوس وګوره ماشاءالله وطني لباس یې اغوستی دی وطني لباس یې اغوستی دی او ډېره زیاته مینه ورباندې راغله نو مننه خوشحاله آباد اوسئ السلام علیکم ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي ورته وایم خوشحال یو چې په دغه عیدګاه کې شریکه لمونځ کوو او دغه جومات کې عیدګاه کې چې کله زه لمونځ کوم نو زه ډېر زیات خوند ترې اخلم هغه دا چې په دغه ځای کې مبارکیانې ډېرې په خوند سره کېږي او د هر چا سره او بل د لر کې او د بر کې ټول افغانان راځي دلته د اختر مونځ ادا کوي نو دا ډېر خوند راکوي ماته په بعض ځایونو کې څوک اختر مونځونه کوي خو خلک به ډېر زیات وي خو خلک اکثره د یوازېتوب احساس کوي که دغه جومات ته موږ راشو نو دغه عیدګاه کې چې کله مونځ وکړو نو ټول به سره یو ځای یو او د اختر مبارکیانې هم بس یو بل ته سره ښه په ښه توګه ورکولی شي دغه زما پیغام دی چې ټول زموږ د کیم کوم وګړي دي هغه دې راځي او دلته په شریکه توګه مونځ ادا کړي سلامونه او نیکې هیلې ګرانو لیدونکو مشرانو کشرانو خویندو میندو ورونو ټولو ته د وړوکي اختر مبارکي وایم دا امید صاحب نه زه ډېر زیات تنګېږم په دې چې بس ما په قرار نه پرېږدي او د ملګرو په محفل کې هم اکثره ټکه راباندې کوي نو وړوکی پیغام دا ده چې دا پیغام به زه دا ورکړم په دې عیدګاه کې موږ ولاړ یو الحمدلله څومره ملګري چې دي دلته دي دوی سره موږ میلاو شو او بل دا ماشومان له موږ نه زده کړه وکړي د دوی اتفاق هم برابرېږي نو ټولو کلیوالو ته یو دا پیغام ورکوم چې د راتلونکي اختر لپاره دا زموږ عیدګاه ده همدلته مانځه ته راځئ یو بل ته مینه ورکوئ محبت ورکوئ هر چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ تر بیا د دوی الله پامه الله تعالی په قرآن کې فرمایي دي موږ تاسو ته چې د یتیم حق چې کومه ده موږ په دغه ورځو کې چې کوم د اختر خوشحالۍ دي هغه کسان موږ ډېری داسې هېوادوال لرو چې هغه ته یتیمان ډېر دي هغه په هر ټایم کې ورکوي خو چې پلار یې نشته شهید ده هغه په هره جامع کې شهید سوی ده الله تعالی دې ټول ته اجر ورکړي نو د دې ډېر خیال تاسو وساتئ د یتیمانو خیال وساتئ ورسې خوشحالۍ ورسره شریکې کوي که نور مو څه شی وسه نه کېږي هغوی ته جو کالي هغوی ته د پیزارو د هغوی ته د خولۍ د واسکټ د دغو شیانو وس هم نه کېږي دومره مو کېږي چې یوه ښه خبره ورته وکړئ ورسئ هغوی سره به کښېنئ تر څو پورې احساس د کمترۍ ورته ونه شي بېشه د هغوی مخکې لکه څنګه چې نوي صاحب وویل د هغوی مخکې خپل بچي ځان ته مه رانږدې کوئ د هغوی مخکې بچیانو ته خپل بچیانو ته مینه مه ورکوئ نو څنګه چې خپل بچي ګڼئ دا رقم د هېواد د هر بچي د هر یتیم خیال وساتئ الله دې ډېر اجر درکړي کور مو ودان مننه جناب امید صاحب ډېره مننه دا و زمونږ دغه اختر د لمانځه او د عیدګاه مراسم او د ملګرو او دوستانو میسیجونه اړین مې ګڼل او ضروري مې ګڼل چې د ځینو ملګرو میسیجونه تر تاسې در ورسوم دغه پیغامونه اختریز د خوشحالۍ ورځې دي همدغه وړې خوشحالۍ چې را یو ځای کړو د دې نه غټې خوشحالۍ جوړېږي ځکه چې موږ خو ډېرې کمې خوشحالۍ لرو نو دغه وړې خوشحالۍ به چې دی نه ضایع کوو دا به نه مس کوو دا به له لاسه نه ورکوو د همدغې نه به پیدا اخلو نو د دې نه به موږ ځان دپاره غټې خوشحالۍ جوړو خدای پاک هم همدغسې خوشحاله لره ټول عمر مو اخترونه ډېره مننه د خدای په امان دزړه ټاکورې حمله کونړ تر نورستانه دزړه ټاکورې
بلا دې واخلم تر بغلانا پتا دې رحم را نازل ویلا اسمانا افغانستان د غیرتونو الوړ نخانا قربان دل تاریخ شم قهرمانا افغانستان کابل مزړه هرات مزغدي لوګر می ساده خوش می شملالو یا پکتیا دا بلخ پر گوادا خوش می شملالو یا پکتیا دا بلخ پر گوادا دکل لالو نو بدخشانا زموږ د زړه دنیا پتا باندې ودانا افغانستان د غیرتونو الوړ نخانا قربان دل تاریخ شم قهرمانا افغانستان نمروز د غور د کاهل مند هر خوا تجوان دے بدغیس پرات کامی وندے ہر خوا تجوان دے بدغیس پرات کامی وندے ہر خوا تجوان دے لوی قندهار استا میڑانا تاہم گٹلے وڈیلی تراس پہانا افغانستان د غیرتون الوڑ نخانا قربان دل تاریخ شم قهرمانا افغانستان غزنی وردان گل سلامونه احترامات کتونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به د اختر ړومبۍ ورځ ده عیدګاه نه راغلو مبارکۍ وشولې او تاسو ګورئ په دغه حجره کې ناست یو مشترک دسترخوان دی او ټول لګیا دي چې د اختر هغه د ړومبۍ ورځې ډوډۍ خوري په دغه کې موږ سره د مختلفو قومونو وګړي مختلفو قومونو غړي چې دي موجود دي لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د مهاجرت ژوند دی په مهاجرت کې مختلف خلک او مختلف قومونه راجمع شوي دي شینواري پکې شته ځکه چې د شینوارو حجره ده خوږیاڼي پکې شته زما په شان پکتیاوال توتاخیل پکې شته زازي او منګل خواصي او د ازرکیو نه خو دا هم ګاونډیان دي ساجد صاحب یې چېره غوستې وې چېره مطلب جونه خو نه خلاصېږو دا دواړه ازرکي خو ما سم په پچه رسېدلي دي نو حجره کې کېناستل دغه عنعنات دغه کلتوري ورځې لمانځل د همدې دپاره بهترې دي ښې دي چې زمونږ دغه شانتې راتلونکي ځوانان به چې دی د دغې مشرانو نه زده کړه کوي چې څنګه به په حجره کې کینی څنګه به د مشر کشر هغه احترام آداب پیژني که چېرته دغه حجرې نه وی دغه جوماتونه نه وی دا مدرسې نه وی نو موږ به هم لکه د نورو ملکونو چې موږ وایي چې یاره خارج ته خلک لاړ شي خپل کلتور هېروي خپله ژبه هېروي نو دا شی به هم د خپلې ژبې خپل کلتور هېر کړی وی لکه څنګه چې دغه مشران ناست دي د دوی نه موږ زده کړه کړې ده موږ به دغه خپل تجربې خپل دغه چې دي دوی ته انتقالو لکا فسانه تر فروانا تاریخ لزابل تر سامنگانا افغانستان د
د غیرتونو لوړ